د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی جا یا جیم. جا یا جیم د پښتو په تورو کې اووم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به یې ووایو. د کتاب اووم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د جا توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له کیڼې خوا نه ښۍ خواته ځي او بیا بیرته کیڼې خواته راتاویږي. دا راښیي چې جا داسې لیکل کیږي. د جا شکل مو وپېژانده. اوس د جا توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، جا توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، جارو او ترې لاندې جرګه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د جارو په نوم کې یو ځلې او د جرګه په کلمه کې هم یو ځلې د جا توری راغلی چې هر د جا توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. جا د جارو د کلمې په سر کې د لیکل شوي جا توري غږ دی لکه جارو. تاسې ووایئ جارو، بیا ووایئ جارو. د جرګه په کلمه کې د جا د غږ شکل په سر کې له ر توري سره یو ځای راغلی دی لکه جرګه. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه جارو. شاباس. اوس مو چې د جا توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د جا توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د جا توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم جا توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د جرګه په کلمه کې، دریم جا توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د بجې په کلمه کې، څلورم جا توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د حج په کلمه کې. اوس دا ګورئ، جا توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، جارو او ترې لاندې جرګه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د جارو په کلمه کې یو ځلې د جا توری په سر کې له ا توري سره یو ځای او د جرګه په کلمه کې هم یو ځلې د جا توری په سر کې د ر له توري سره تړلی راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې جارو رسمه شوې ده. پوهیږئ چې جارو یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د جارو انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د جارو د کلمې لیکل یاد کړئ. د جارو کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. جا، ا، ر، و. توري چې سره یو ځای شي نو جارو لوستل کیږي. که جا، ا، ر، و توري پیوسته ولوستل شي نو جارو ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د جرګه کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده. جا، ر، گ، ه. د جارو او جرګه په کلمو کې مو د جا توري لیکل ولیدل. اوس به د جا توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د جا کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا جارو ده.
اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ج توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا جارو ده. جمیله جارو کوي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه ج توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د ج توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ج توري پر سر ج توری ولیکئ چې د ج توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ج د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ج توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. جرګه غوره دود دی. موږ ستونزې په جرګه هواروو. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ج توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه ج توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ج توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی، خو یو ج توری د جرګه د کلمې په سر کې د ر له توري سره یو ځای راغلی او بل ج توری هم د جرګه د کلمې په سر کې د ر له توري سره تړلی راغلی دی. جرګه غوره دود دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي موږ ستونزې په جرګه هواروو. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې جرګه غوره دود دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه موږ ستونزې په جرګه هواروو د جملې په سر ولیکئ. جرګه غوره دود دی. موږ ستونزې په جرګه هواروو. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا جارو ده. جمیله جارو کوي. جرګه غوره دود دی. موږ ستونزې په جرګه هواروو. همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ج توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا واورئ.
دا جارو دا جمیلا جارو کوي جرګه غواره دود دی موږ ستونزې په جرګه هوارو. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د جد توری لیکل شوی دی. د دې هر یو جد توري د پاسه جد توری ولیکئ. کله مو چې هر د جد توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا جارو ده. جمیله جارو کوي. جرګه غوره دود دی. موږ ستونزې په جرګه هوارو. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې جد توري تمرین وکړئ. د جد توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي جد توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا جارو ده ولیکئ او په توره کرښه جمیله جارو کوي ولیکئ. د جد توري یوازې شکل لیکو. د جد توري یوازې شکل لیکو. د جد توري په سر کې شکل لیکو. د جد توري په سر کې شکل لیکو. د جد توري په منځ کې شکل لیکو. د جد توري په منځ کې شکل لیکو. د جد توري په پای کې شکل لیکو. د جد توري په پای کې شکل لیکو. د جد توري یوازې شکل لیکو. د جد توري یوازې شکل لیکو. د جد توري په منځ کې شکل لیکو. د جد توري په منځ کې شکل لیکو. دا جارو
دا جمیلا جارو کوي جرګه غواره دود دی موږ ستونزې په جرګه هواروو دا جارو دا جمیلا جارو کوي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د جتوري شکلونه لکه باج، جرګه، بجې، حج یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: جارو، حج، باج، جرګه، بجې، جمیله، دود، غوره، ستونزې، موږ، هوارو، کوي، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 20 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.